پاکستان پر کونړ 21 توغندي ویشتلي. سلام، پوره جزئیات په 16 ټي وي کې راسره وګورئ. راپورونه وایي چې پاکستان تېره شپه د کونړ په سرکاڼو ولسوالۍ 21 توغندي بریدونه کړي دي. د کونړ ځایي اوسیدونکي او یو شمېر طالب چارواکو د دغو توغندیزو بریدونو خبر تایید کړی دی. په کونړ کې د طالبانو د سرحدي ځواکونو ویان حمدالله همدرد له دغو توغندیزو بریدونو څخه وروسته له پاکستاني سرحدي ځواکونو سره د دوی د نښتې خبر هم ورکړی. د هغه په وینا توغندیزو بریدونو او نښتو کې چاته زیان نه دی اوښتی. دا په داسې حال کې ده چې نن د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر موید یوسف د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ کابل ته په سفر راځي. څه موده مخکې د ننګرهار په لالپورې ولسوالۍ کې هم د طالبانو او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه. طالبانو د نښتې دلیل پر ډیورن فرضي کرښې د پاکستان له لورې د اغزن تار د لګولو ممانعت ښودلی و. تازه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید ویلي چې طالبان د دوی ورونه دي او ورسره منلي دي چې پر ډیورن کرښه به اغزن تار لګول کیږي.